एंट्रेंस शो मेन दरवाज़ा दा पारा डबल बेडूना पक्की लगेदली भी दा अनवाराई दा पक्की नन تاسو ته نوی شی ښیم دا ځنګل دا دښته په دې کې خیمې تاسو به خیمې د زموږ د کوچیانو هم لیدلې وي نن به د سعودي د کوچیانو خیمه چې دوی څنګه خیمې جوړې کړي دا د ګاډي پورې تړي او بیا روانې په دې دښتو ځنګلو کې ګرځي او راځئ زه تاسو ته اوس ښیم نو دا ځنګلې دي په دې ځنګلو کې دوی ځان ته ځای جوړ کړی د خیمې دپاره دا د هغوی د ناستې ځای دی دا خیمه ده او په دې ګاډي پورې تړلی شوي دا ګاډی د دې خیمې سره وي نو چې چېرته ځي او په کومه خوا ځي دا خیمه د دوی سره روانه وي زه د دې هغه بل سیټ تاسو ته ښیم چې دا ګاډی درته پوره ښکاره شي دا ګاډی دې پورې دا 40 ګنټې اټیچ وي نو چې چېرته دا ګاډی ځي دا پیپونه چې راکوتې دي کوز شوي دا د باتروم پیپونه دي بس صرف د ټیرونو نه دا ترپالونه مرپالونه لرې کړي ګاډی سټارټ کړي او ځي د خیره دا په دې ځنګل کې دوی دننه تاسو ته دا خیمه چې په دې کې څه شی دي او څومره خیمه ده تاسو ته هم اندازه وشي دا زموږ د هوټل ګاډی دی اوس هم دلته روټۍ راوړې وه دې خیمې ته نو تاسو ته دننه دا خیمه خیم دی دروازه ده د بره ختو دا پوړی دي دا مین انټرنس شو مین دروازه ده د دې کې د لاس پینځلې ځای دا پکې باتروم دی دا کچن شو د پخلی مخلی لپاره او دا پکې د ناستې د مجلس دی د ناستې دپاره دا ځای دی دا پکې د چایو دپاره دغه لګېدلی چې چای مې پخوي دا پکې غاټ سکرین لګېدلی او دې خوا دا بیا د مجلس غوندې د کوټه ده دې دا لیټونه ولګو دا مجلس دی دې کې دا غټ ټي وي ځان ته بیا لګېدلی دې خوا پکې دا نورې کومرې دي دا د سټور دی د سامان دپاره او دا پکې د خوب کوټې دي د خوب دپاره ډبل بیډونه پکې لګېدلي وي د انوارۍ ده پکې نو دا دی خیمې د یوه خیمه مکمل کور دی دا چې چېرته ځي دوی د ځان سره روان کړي وي او د زوی سره ځي دا په دې ځنګلو کې دوی ځان ته جوړوي په دې ځنګلو کې چې دوی کله پروګرام کوي